السلام علیکم. 15 قسمه سیډز داسې دي کوم ته چې اردو کې بیج وایي، پښتو کې ورته تخمونه وایي، چې هغه د انساني صحت لپاره ډېر زیات فایدهمند دي او خصوصي طور باندې نارینهو دپاره ډېر زیاته فایده ورکوي. هغه نارینهو له چې چا لو سپرم کاونټ وي، منی کمزوري وي، اریکټایل ډسفنکشن ورته نفس کې سختی نه راځي، مردانه کمزوري ورته، مردانه طاقت د نشت برابر وي، جریان یا احتلام وي ورته، پروسټیټ انلارجمنټ وي، یا دغسې یو ټي آی یعنی یورینري ټریک انفیکشن د میتیازو نالۍ کې انفیکشن وي، چې څومره د نارینهو مسلې دي، بې اولادۍ مسله وي ورته، نو په هغې کې ډېر زیات بیسټ رزلټ ورکوي. بغیر د میډیسن نه د دې سیډز د دې تخمونو استعمال تاسو له داسې فایدې درکوي چې تاسو به حیران پاتې شئ او په څو ورځو کې دننه به انشاءالله تاسو د هغې فایدې محسوس کړئ. دا کم تخمونه دي او کم سیډز دي او دا څنګه استعمال وکړئ، مکمل تفصیل په دې ویډیو کې دی. په اولنی نمبر پمکن سیډز یعنی د کدو چې کوم سیډ دي، تخم دی د کدو چې کوم بیج دي، هغې کې د سیلینیم، مګنیشیم، زنک او دا وی د نارینهو دپاره ډېر زیات ضروري. دې سره اومیګا 3 فیټي ایسډ ورته وایي چې هغه ډېر زیات طاقتور یو څیز دی د نارینهو دپاره. هغه زرخیزي سیوا کوي، سپرم چې کوم دی هغه صحتمند کوي، سپرم سیوا کوي، پیداوار یې ډېر زیات کي چې د چا لو سپرم کاونټ وي. دغسې زنک، سیلینیم، مګنیشیم د نارینهو دپاره داسې دی لکه چې نیچرل ویاګرا وخوري. ویاګرا د مردانه طاقت ګولۍ دي، خلک یې استعمالوي، خو د هغې سایډ افیکټ ډېر زیات وي، مضر اثرات وي، زړه دپاره هم نقصان دی وي، د ګردو دپاره هم نقصان دی وي. خو که تاسو دا پمکن سیډز یعنی د کدو د تخم استعمالوئ، دا بیج، نو دې کې هغه عمره طاقت دی څومره چې تاسو یو طاقت ګولۍ خورئ. دې کې سیلینیم، مګنیشیم، زنک دی، دا پټې مضبوطوي، ټایمنګ سیوا کوي. د نارینهو چې څومره مسلې وي هغې کې دا ډېر بهترین رزلټ ورکوي. طریقې استعمال یې سره ویډیو تر لاست پورې وګورئ، مکمل تفصیل باندې تاسو زه پوهیږم. په دویم نمبر باندې د السي تخم، د السي چې کوم بیج دي یا سیډز دي، دا عام په ساري دکان کې ملاویږي او دا سپرم دپاره ډېر بهترین دی، پټو طاقت دپاره ډېر زیات بهترین دی، سټریس ډپریشن هم ختموي. چې کومه مردانه کمزوري وي یا د کوروالي نه پس ستړی کېږي انسان، نو هغې کې هم دا ډېر زیات بیسټ رزلټ ورکوي. په دریم نمبر باندې چیا سیډز یعنی چیا تخم یا بیج چې کوم دي، دا نن سبا ډېر زیات مشهور دي او ډېر زیات بیسټ رزلټ ورکوي. په دې باندې ډېر زیات ریسرچ وشولې او حاصل دا چې دا د نارینهو دپاره، د نارینهو د پټو دپاره، پټو طاقت دپاره، د سپرم دپاره، د ټایمنګ دپاره او څومره چې مردانه کمزوری دي هغې کې دا ډېر مؤثره ثابت شوی دی. څلورم نمبر باندې تل چې ورته وایي، کونځلې عام طور ورته موږ وایو، دې کې دوه قسمه راځي، سپینې او تورې. فایدې دواړو یو شان دي، خو د تورو چې کوم دی ذایقه هغه لږ خوند تریخ وي او د سپینو ډېر زیات خوږ وي، مزیدار وي. د نارینهو دپاره د کونځلو استعمال ډېر بهترین دی او د کونځلو یو نسخه زه تاسو ته ښیم چې کله دا تاسو استعمالوئ نو انشاءالله دعاګانې به راته کوئ چې کوم مردانه کمزوري خلک دي، بیسټ رزلټ دی په دې کې. پنځم چې کوم تخم دی، کوم سیډ دی، سنفلاور سیډ یعنی سورج مکي والا. د نمر پرست په تخم کې زنک هم دی، سیلینیم هم دی، ویټامین ای دی او دا د نارینهو دپاره ډېر زیات ضروري وي. چې کوم خلکو کې دا قسمه کمې وي د ویټامینز یعنی ویټامین ای، ویټامین ای، زنک، سیلینیم، مګنیشیم، کیلشیم، پروټین او اومیګا 3 فیټي ایسډ چې د دې کمې وي، د ملا هم درد کوي، خپې هم درد کوي، سر باندې چکر هم راځي، کوروالي نفس یعنی جما نفس په ستړی کېږي، پټې به کمزوري، وجود به دردونه کوي، ټایمنګ به نه وي، سپرم به کمزوري وي. دا ټولې مسلې چې وي د دې ویټامینز کمې وي او دا ویټامینز تاسو د دې خوراک نه برابرېږي. چې تا خوراک تاسو اختیار کوئ که نه، په ځان باندې لازمي کوئ، لږ دا تاسو خورئ، نو انشاءالله د دوایي ضرورت په تاسو له د طاقت دپاره نه راځي. بغیر د دوایي نه به ستاسو طاقت بحال شي انشاءالله او هېڅ مضر اثرات پې هم نه. دا 15 قسمه تخمونه چې کوم دي، دا سیډز چې کوم دي، د دې نسخه ډېره اسانه ده. دا به واخلئ تاسو هم وزن. دا عام ملاویږي پنساریانو دکان کې، مسالو والا سره ملاویږي، کریاني دکان کې ملاویږي. 15 واړه به تاسو راواخلئ هم وزن یعنی 50 ګرامه یا 100 ګرامه، څومره نسخه تاسو جوړولی شئ. دا چې تاسو هم وزن راواخیستل، دا به صفا کوئ، دا به ټول پاوډر کوئ. دا به پاوډر کې، خو د پاوډر کولو نه مخکې به دې کې دا احتیاط کوئ چې دا به په طبخي واچوئ، غونتې یو ریته به یې کوئ، معمولي غونتې به یې ریته کوئ، تړم به یې کوئ، لږ به یې ګرم کوئ، بیا به یې یخ کوئ. هغې نه پس په دې کې دا نمي چې کوم به ختمه شي او چې کله وچ شي نو بیا د دې پاوډر جوړ کوئ. دا نیمه چمچ تاسو سهار کې ناشتې نه مخکې یا ماښام ټایم کې پۍ سره اوبو سره دواړو سره استعمالولی شئ
او بهترین رزلټ په ان شاء الله تاسو ته ملاويږي. تاسو څو ورځې پورې استعمال کړئ د ملا درد د خپو درد د څومره تکاوت دا هم ختم شي، سپرم هم بهترین شي. بل چې کوم د کنزلو نسخه دا ډېره بهترینه ده. د کنزلو تاسو لډو جوړولی شئ، لډو داسې چې ګوړه هم پکې اچولی شئ، شات هم پکې اچولی شئ او د هغې نه واړه واړه لډوان جوړ کړئ، میټایي غوندې دې جوړه کړئ او هغه تاسو خورئ. نو ان شاء الله تاسو دې سره به هاضمه هم ټیکي، دې سره به مردانه طاقت هم بحال شي، لو سپرم کاونټ مسله هم ان شاء الله ختم شي. امید تاسو به دا ویډیو خوښ شوي. داسې معلوماتي ویډیوز کتلو لپاره ډاکټر شبیر پښتو یوټیوب چینل زما خامخا سبسکرایب کړئ.